زموږ هیوادوال د داسې ژوند مستحق دي چې پکې امنیت، اسانتیا، پاک چاپیریال، تعلیم، روغتیا او ښاري خدمات په معیاري ډول پکې موجود وي. موږ تل ټینګار کړی چې د افغانستان اقتصادي ثبات او رغونه یوازې د حکومت له لارې نه، بلکې د دولت او خصوصي سکتور د مشترک کار له لارې عملي کېدای شي. خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد د ملا د تیر حیثیت لري او اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو ملاتړ خپل اساسي مسؤلیت ګڼي. موږ د دې سفر اساسي موخه هم دا ده چې په دغه ولایت کې د پروژو او اقتصادي فعالیتونو د ښه تطبیق چټکتیا او همغږۍ لپاره لازم ګامونه پورته شي.